علیکم ګران دوستانو، زه اورنګزیب الفتح یم یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې راځو د ناون اینډ ټایپس آف نون لیکچر 3 د نون ډیفینیشن موږ ورکړی وو. موږ تاسو لیکچر 2 کې هم د نون اینډ ټایپس لوستی وو. راځو موږ تاسو لیکچر 3 اخلو، ټایپس آف نون وایو. ګران دوستانو مخکې دې څخه چې لیکچر شروع کړو، درس شروع کړو، نو که چیرې تاسو نوي یاستئ تاسو خو درخواست ده چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او د بیل بټن کلیک کړئ تر څو تاسو ته په راتلونکي کې د نویو ویډیوګانو په اړه معلومات شي. راځو ووایو concrete noun types of noun کې concrete noun are those noun which have physical shape or existence or those noun which can be seen or touched. مطلب concrete noun هغه noun دی چې هغه نومونه دي چې هغه موږ هم لیدلی شو هم لمس کولی شو. مثال موږ تاسو راخلو یا هغه هم موجود وي. مثال اخلو example of concrete noun کې پن. ګوره پن یو داسې نوم ده، یو داسې اسم چې هم لیدلی شو هم ټچ کولی شي. کمپیوټر هم یو داسې اسم ده چې هم لیدلی شو هم ټچ کولی شو. چیر چوکۍ هم یو داسې اسم ده چې هم لیدلی شو هم ټچ کولی شو هم موجودیت لري. بیل ګوره زنګ هم یو داسې اسم دی چې هم موږ لیدلی شو هم ټچ کولی شو هم ایگزیسټنټ موجود لري. کارپټ فرش تاسو وګورئ، فرش هم یو داسې نوم ده چې موږ تاسو هم لیدلی شو هم ټچ کولی شو او هم موجودیت لري. بل راځو ټایپس آف نون کې موږ تاسو کمپاوند نون مرکب اسم چې ورته وایي are those noun which are usually made of 2 or other 3 words. مطلب کمپاوند نون هغه نومونه دي چې هغه اکثره وخت د دوه یا د دریو تورو یا لفظونو څخه جوړ شوی. example of compound nouns بس ډرایور. ګوره د بس چلونکی، بس یو نوم ده، ډرایور بل نوم ده، نو دا دوه تورو څخه دوه لغتونو څخه جوړ شو، نو دا چې کمپاوند نوم ده. انګلیش ټیچر د انګلیش استاد، نو دا هم ګوره د دوه نومونو څخه جوړ شوی. انګلیش بیل ده، ټیچر بیل ده. ګول کیپر تاسو ګول ساتونکی وګورئ، دا هم دوه نومونه دي چې مطلب ګول بیل نوم ده، کیپر بیل نوم ده، چې دوه نومونه مطلب سره یو ځای شوي دي، دې ته به شوی کمپاوند نون. راځو وایو چې کمپاوند نون بیا د یو څو عناصر هغه لري، اجزاوې لري چې هغه کلوز کمپاوند نون ده چې تړلی مرکب اسمونه، اوپن کمپاوند نون خلاص مرکب اسمونه او hyphenated compound nouns او چې اتصال مرکب اسمونه. راځو ګورو چې دغه کلوز کمپاوند او اوپن کمپاوند نون دا کوم څه دي. kinds of compound noun. دلته راځو وایو کلوز کمپاوند نون when a compound noun is spelled as one word is known as a close compound. مطلب کله هم چې کمپاوند نون یو سپل کیږي، هر نوم یو سپل کیږي، دا چې دی کلوز کمپاوند نون. اگزامپل ته ګوره ډیش واشر دا اوس ګوره دوه نومونه دي کنه، ډیش واشر لوښي مینځونکی. بل بی ساکس مطلب د شاتو مچۍ، نو دا ګوره دوه نومونه دي یو سپل کیږي. بل راځو اوپن کمپاوند نون when a compound noun is spelled as 2 words is known as open compound noun. او کله هم چې یو نوم یو اسم سپل کیږي سره رقم دوه الفاظ په شان، نو دا به څه شو اوپن کمپاوند. اگزامپل بس ډرایور، ګوره فاصله پکې بس ډرایور. او ډیش واشر ګوره دا یو ځای سپلیږي، او بس ډرایور جدا سپل کیږي، پرونس کیږي، نو دا څه شو اوپن کمپاوند شو. کینډي سټور د خوږو پلورنځی یا مغازه، ګوره کینډي سټور د کې چې کیږي ساخصل کیږي، سپیس اخصل کیږي. انګلیش ټیچر مطلب دا چې یو ځای ډیش واشر، نو دا چې شو بیا کلوز کمپاوند شو. او که مطلب لري بس ډرایور، دا چې شو اوپن کمپاوند. hyphenated compound when we use hyphenate between a noun is called hyphenated compound noun. مطلب کله هم چې د اسم په منځ کې موږ تاسو hyphenate استعمالو، د دې چې کیږي compound noun ویل کیږي. example ته ګوره mother in law خواخي او father in law خسر، editor in chief نو editor in chief مدیر مسئول، نو دا چې دي ټول kinds of compound noun دي. دوستانو دا زموږ تاسو kinds of noun کې تعریف د kinds of noun هغې کې به compound noun موږ تاسو رسو. که چیرې تاسو په دغه درس کې کوم مشکل لرئ، نو تاسو کولی شئ که هغه په هر سبجیکټ هر ځای کې وي، که ناون کې وي، ټایپس آف ناون کې وي، کمپاوند نون کې وي، کلیکټیو نون کې، ابسټراکټ نون هر یو کې وي، نو تاسو کولی شئ موږ ته کومنټ کې ولیکئ. ښه وخت لرئ، خدای په امان.